پلار ته دې وایي چې خانجي به مبارکۍ له راځي، خو ګورې مټۍ د وړاندې نه تیاره کېده. همدا خبره ما هم کوله خانه چې مټۍ تیاره کړه. دی به د بلال واده له راغلی. تا ته بلال د واده کارت درلېږلی و که نه؟ ځئ ځئ حجرې ته ځئ، نور مېلمانه هم را روان دي. خو ګورې د یو خبرې خیال به ساتئ، ډوډۍ به ښه په مړه خېټه خورئ، ډېرې وریجې م پخ کړي دي. ځئ ځئ ورځئ ځئ حجرې ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کوربنی مخلص د پروګرام مشالونو سره د ایم ټي وي لخوا یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د یو بل مشال سره. څنګه چې ما تاسو سره واده کړې وه چې انشاءالله نیکسټ راتلونکی پروګرام به زموږ د یو بل ځلیدونکي ستوري سره د یو بل مشال سره وي. هغه مشال موږ را پیدا کړی دی، نن د هغې په ځای کې ناست یو او د دې مشال تعلق د شمالي اشنغر سره دی، کوم چې د عمرزو نه دی خوا د میرآباد دا کوم غټ نیر دی تاریخي، د دغه نه دې پله چې کوم زموږ ارچن مندڼۍ میرآباد دا سایډونه دي نو دا په شمالي اشنغر کې راځي. شکور دا ایریا چې کومه ده اخوا چې کوم دی نو هغه ټول اشنغر دی. نو د دې ملګري د دې ستوري د دې مشال تعلق هم د دغه مندڼي د دغه علاقې سره دی. شالم جوړي ورکوټی کلی دی، دلته تنګي ته چې کوم روډ د مندڼي نه راغلی په دغې باندې دغه هنرمند اوسیږي. د ډېر وخت نه په ټلویزیون باندې، په ریډیو باندې، په سټیج باندې که زه دا ویم چې یاره د هغې شاعري، د هغې اداکاري، د هغې مذاق زبردست بلا کوالټۍ دغه سړي له خدای پاک ورکړي دي. خدا داد صلاحیتونو مالک دی، بلا قصې لیکلي دي. په هغه وخت کې به قصې چلی دی د وحید ګل په آواز، د سید محمد په آواز. د هغه وخت کې به موږ د دې نامه اورېده چې خدای پاکه دې سړي سره به چېرته ملاقات کېږي، دا به څنګه وینو، دا به څنګه سړی. نن د خدای شکر دی، زه په دې باندې فخر کوم چې ما د دغه سړي سره یو خو زما د علاقې دی، زما د کلي هم دی، چونکې تعلق یې د مندني سره دی. نو زما خوش قسمتي دا وه چې ما ته دا موقع هم میلاو شوه چې ما د هغې سره کار هم وکړو، بیا ما د هغې سره مشاعرې هم وکړې. او زما مشر دی، زه ډېر زیات قدر کوم او د قدر په سترګه ورته ګورم او په کار ده چې قدر یې وکړی شي، ځکه چې دغه خلک دي چې دا موږ ته پاتې دي، تاسو ته پاتې دي. ډېر زیات په تفصیل کې نظم باقي خبرې به هغې په خپله کوي. هغې اوس چې نامه والم نو تاسو به بیا ووایئ چې زه هماغه زړه خبره کوم چې لکه دا خو موږ 500 پیري لیدلی، همداسې دی چې بالکل موږ سره نن ناست دي ډېر ګران، ډېر قدرمن ښاغلی نوران شاه طوفان صاحب. ستړي مشي ورته وایو په خپل پروګرام کې. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نعیم مخلص صاحب په خیر، په خیرونو رالی، هر کله راشئ. زه ستاسو او ستاسو د ایم ټي وي د ټولو کارو ملګرو منتظمینو ډېره ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو رالی او ما سره ملاقات وکړو، عوامو ته مخامخ کړم چې زما خبرې دا کنډمې خبرې عوام اوري، زما شعر و شاعري او زما د اسم خبر دي خو نورم لکه خبر شي. نو زه ستاسو ډېره ډېره مننه کوم. جی ګرانو کتونکو، تاسو د ایم ټلویزیون په شیشه باندې ولیدو چې ګران مشر ښاغلی نوران شاه طوفان صاحب سره د هغې په کلي کې ناست یو. نو هرګلي ورته وایم ډېر زیات لاله ملګرو سره به خبرې اترې کوو، خپل ګپ شپ به لګوو. څنګه چې تاسو وایئ جی والله هم خوشحاله کړه چې موږ له هم ټایم راکړه، ډېره زیاته مننه. ملګري غواړي چې یاره د طوفان صاحب سره لکه دوی خپله پیژندګلي وکړي چې دوی تعلق چېرته دی، دوی سبق چېرته وي او دوی پیدا چېرته شو، بیا دوی لوی څنګه شو، دغه خبرې لږې ملګرو سره شریکې کوي. نو زه خو مخلص صاحب زما پیدایش ری محل ورته وي 13 نه لاندې بانډه ده کلی، موږ ټول رشتهدار خپل خپلوان هلته دي. بیا په 1979 کې 88 کې زه دلته رالم د شالم جوړ ته
د منډړي نه بره دا اریچن لارم راغلی د منډړي دا شکور ته چې کوم روډ جی، تللی جی، دا جی. نیغ تنګي ته تللی نو دې چوک کې زما کور دی دلته مې ځای اخیستی کور مې آباد کړی دی صحیح. نو فی الحال دلته اوسېږم دا مې علاقه ده او پیدایش مې هلته دی پاتې شو لکه تاسو د تعلیم خبره سکول. وکړم تعلیم ما په اریچن کې سبق ویلی دی لسم اریچن مې په پاس های سکول کړی های سکول کې ښه. هغه وخت کې های نو میډل و که نه بیا های شو هلته مې سبق ویلی دی او وړاندې بیا زه ریډیو ته لاړم نو بس یا د بدقسمتۍ نه یا د خوش قسمتۍ نه نور وړاندې تعلیم ما ونه کړی شو دی ښه جي. فني دنیا ته رالم فن ته رالم شعر و شاعري ما شروع کړه بیا که نه ډرامې طرف ته رالم هغه وخت چې کله تاسو سبق ویو کنه چې لکه نهم کې وي لسم کې وي یا اتم کې وي په هریچن په سکول کې نو داسې پته لګېده چې په طوفان صاحب کې نوران شاه طوفان صاحب کې یو داسې طوفان پټ دی چې دا به راښکاره کېږي او دا دنیا به بیا مطلب چې پیژني نوران شاه طوفان داسې وه چې پخوا خو لکه تاسو ته پته ده چې په کلو کې خاص کر د پښتنو په دې علاقو کې لکه دغه طرف ته به چې څوک نو ډېر به ورته خلکو بد کتل نو زه په 1968 67 68 کې ما شاعري شروع کړه شاباش خو هغه شاعري څنګه و بس ما به یو څیز ولیکو او پټ او بیا به مې وشلاوه او نیر ته به مې لاړه کو مشرانو ته چاته هم ښودلی نه شو نو بس هغه بعد پټه پټه بغلا باندې به ما شاعري کوله بیا په 1968 کې ما غزلې بیا زه ریډیو ته لاړم هغه وخت کې لازما عمر کم و 1988 کې تاسو ریډیو ته تللی وای ریډیو نه تللی خو په 73 کې بیا د دې نه مخکې که نه 70 کې د یو شاعر په حیثیت زه تللی وم په 1969 یا 70 کې صحیح ما غزلې لیکلې وي همې یو وړلې نو په هغې کې نوبلي خان صاحب او ارباب ودود د میوزیک پروډوسرانو جی پیر سلطان محمود اسسټنټ ډایرکټر و د هغوی زما غزلې له سطح په هغې کې منتخب کړې لومبی غزل زما و بلس نشته دی یاره په هر خوا کې تی تی زما د سوي زړه په دنیا کې تی تی دا خیال محمد صاحب وویل خیال محمد صاحب ویلو ستاسو لومبی غزل زبردست او هغه وخت کې لکه د ټلویزیون دلته نه و بس ریډیو او شکلاله ته به خلک ته نو دا غزل ډېر پاپولر شو روزانه به غږېده نو بس هغه دا نورې چینل هم څه خاص نه وي یو ځل یې حمزه صاحب راغی دا غزل هغه اورېدلی و ارباب صاحب سره زه ناست وم ماسپینه ټوپۍ هم په سر وه ښه جي نو هغه ته یې وویل یاره دا غزل وایي زه بار بار غږېږي وایي ډېر ښه غزل دی دا چا لیکلی نو هغه ورته وایي چې دا ما سره خوا کې ناست دی دا نو هغه وایي دا ماشوم و زه وړوکی وم که نه وایي دا ماشوم هغه وایي او وایي یاره خدای ته ګوره ګپ مه لګوه دا د نشي کېدی سره دا چا لیکلی زه خو ته ډېر متاثر یم دې غزل نه ښه جي ښه وایي زه د حقیقت ویم چې ده لیکلی ما ته ویل دا تا لیکلی مالا وایي یاره ما ویلې چې هر چا لیکلی زه بیا ښکلوم نو زه بیا ښکل کړم که نه زبردست وایي تا حمزه بابا حمزه بابا وایي تا خو دغه ټول دغه چېړلی دی دا څه ورته وایي تصوف دی تصوف دی چېړلی ما ویلې چې به دغه شعر ستاسو وړاندې زه خو د دغې نه د خبره پوهېږم بیا نه خو به دغه مې لیکلی دی لیکلی مې یو خیال راغلی وایي دا خو ټول وایي تصوف دی او دا تا خو زه حیران یم چې تا څنګه لیکلی زبردست معلومه دغه شعر نو بیا د هغې نه پس نورې غزلې شوې نورې ما دغه ووې جانانې یو ویلي و که نه وختې مې بهیږي ستا په ستکڼو ماښامونو کې او داسې یو غزل و ما نه هېر دی ډېره له او بیا ګلیس تبسم ووې عظمت ووې هغه ویلی و د اوس لږه موده مخکې یو غزل زما دغه شو شاولي او پرداني ویلی و په کیسټ کې ډېر ښه ډېره په غریبۍ چې مې شرمېږي بیا به نه راځم ښه جي دا ګرانو کتونکو دا وګورئ دا څومره مشهوره سندره ده دا ما هم په سټیج کړې خو قسم دی که ماته دا پته و چې دا نوران شاه طوفان صاحب لیکلې ده دا ماته نن پته ولګېده دا به تاسو ته هم پته لګېدلي نو دا هغوی ویلي و په کیسټ کې بیا بله ورځې پرداني او شاولي ویلي جی 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 ډېر په 1980 کې دا ګلزار علم هم غالبا بیا ویلي ګلزار علم هم ویلي خو هغې بیا په ټي وي کې ویلي و باسین یو پروګرام و هغې شاته شمې ډبې راغلې نو ما مجله خلیل صاحب ته وویل چې دا ماله فیلر کوي دغه کوي نو هغه ویل چې یاره دا اوس دې ته وروسته د وړو ډبې راغلې دی نشو دغه کولی که نه نو ګلزار علم هم ویلی خو بیا ما پې دا غزل بیا دغه وی وحید تاریخ د خیال محمد اوخې او کشور سلطان جی هغه وی نو هغه په کسر اوخې جو د ثابت
نو ما په هغې دعوه وکړه ما یاره دا تا نو بیا یې خیال محمد وکړې شولم ماته ووایي چې یاره دا خو ګوره دا نو ما ټیک ده پاپولر شوی دی خو زما نوم تاسو تباه کړو که نه غزل خو زما دی د بل نوم باندې دا یو کچکول هغه ماته وي ولیکه ما ولې ولیکه خو په دې کې خدای خبر چې چا څه دغه کړی دغه کسر یې پې دغه کړی و د صابر خجو ما پې دعوه وکړله نو بیا دوباره لیاقت ما پروګرام منیجر و او هغوی بیا د بهرعلي په اواز بیا دوباره ریکارډ کړو په غریبۍ چې مې شرمېږي هلته دغه وي ګلزار وي دلته بهرعلي وي نو اوس هغه زما په نوم باندې هغه غږېږي ښه ماشاءالله ماشاءالله که تاسو خیال وکړو که نه د شعر و شاعري کې ګوره شاعر چې یو بنیاد کېږي په هغې روان دي لکه ګیلکار یو خښته کېږي په هغې روان دي په خښته کې ته مطلب چې ټیک د خلک بره بیا بلاکونه خېږي خو د دغه که ته په ګډې وډې ولګې نو بلاک پکې ښکاره بدې ښکاري دا په دې ټي وي کې چې دی نو یو ځل بلا شوق وي چې د ایوب صابر دی مالک ایوب صابر زه به ترې معافي وغواړم وفات شوی دی فرمان صاحب ورته ویل ته ځیګر خونکي دی هغه چې راوړه کتاب یې وکاته نو فرمان ورته وي فرمان الله جان صاحب چې دا ځکه نه دی چې ګوره دی وایي چې په غریبۍ چې مې شرمېږي بیا به نه راځم خیر دی چې ته پې خفه کېږي بیا به نه راځم زه خفه یم خو ته ګله خوشحال پریشانه مه شي زه خفه یم خو ته ګله یا ګلې پریشانه مه شي په نه راتلو چې خوشحالېږي بیا به نه راځم زه خو دا غواړم چې ټول عمر دې زه ورته یو ته چې د بل څنګ کې اوسېږي بیا به نه راځم او د نوران شاه خو په دې ټول کلي کې تاله راځم ته چې په ما بدې ښکارېږي بیا به نه راځم نو فرمان صاحب ورته وایي چې دی ټول هغه اشناسه مخاطب دی او سړی دغه چې پکې کوم شعر ویلی صابر وایي صابر چې رړه ته به غټه تیږه کېدمه زه که دی ازار زه له خوږېږي بیا نو خوږېږي او شرمېږي که ډېر فرق دی بل دا دی چې دی غایب شو مخاطب دی دا پکې داسې دي لکه د په خښتو کې سړی بلاک ولګوي یا په سپینه جامه کې سړی توره کپړه ټوټه ولګوي دا خو دغه کېدی نه شي زبردست ډېر ښه پوینټ نو هغه مطلب دی چې هغه بیا هغه نور داسې غزلې چې کوم دی ډېرې له ستمه لیکلي وو که نه هغه سردار علي بنوسي او ویلي دا ستا په نرمو شونډو فیصله د دې راځي زما په منځ زړه کې زلزله دا ویلي وو دغه شکیل ناز یو ویلو دا په خندا پورې جړه راځي دړګي ته وایم چې اشنا راځي داسې څه غزلو ډېرې دي خو ما نه خو په دې وخت کې اوس ظاهره اثرونه راته لږ لږ یاد دي نو لومبیا ما شعر و شاعري شروع کړې وه بیا د وروسته د ټي وي ته ریډیو ټي وي خو دونه نه و چې لالچ به خلک ته دلته سټیشن نه و خو ریډیو ته بتلم نو د ریډیو کم کسان چې وو ارټسټان فنکاران رونه لکه سید منتظر شاه باچا سردار باچا خامس قاضم الله الله دې وبخي که نه هغه دا سینیر زما کم ملګري چې وو دوی څه به زه کېداستم پاڅېدم نو بیا زما دغه وشو چې د ډرامې طرف ته راشم فن طرف ته نو ما هغوی ته درخواست ورکړو بس اډیشن یې زما واخېسته په هغې کې زه پاس شوم نو د 1973 نه بیا زه ټلویزیون کې بیا ټلویزیون ریډیو ته ریډیو شروع بیا په 75 کې ټلویزیون ته لاړم هلته ما ټسټ ورکړو نو هغوی ویلي چې 25 ډرامو کې چا کار کړی د ریډیو پاکستان نو هغه راتلی شي نو ما تاریخ سعید له اډیشن ورکړو هغوی زه پاس کړم او فرمان صاحب دی بس بیا هلته نه شو زبردست جی ګرانو کتونکو د طوفان صاحب سره زمونږ ډېرې خوندورې خبرې روانې دي اخلو یو وړه غوندې دمه او د هغې نه پس دقه دی چې زر بیا راځو موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو زه تاسو ته یو ځل بیا هرکلي ویم په خپل پروګرام مشالونو کې د ایم ټي وي لخوا ستاسو په خدمت کې حاضر یو د ښاغلي نوران شاه طوفان صاحب سره زموږ خوندوره مرکه روانه ده او خبرې به ورسره کوو انشاءالله نورې هم طوفان صاحب تاسو شاعري شروع شوه شاعري روانه شوه بیا پکې حمزه بابا سره ملاقات شو بیا غزلې ویلې خیال محمد او ګلزار او دې ټولو سندرغاړو شاه ولی لاله دې ټولو وویلې پرځانې شکیل ناز دا ډېر غټ سندرغاړي دغه وخت اوس هم دي ماشاءالله هغې نه پس بیا تاسو ریډیو ته رالئ ډرامې طرف ته تاسو رالئ نو ډراما څنګه تاسو لکه هغه وخت کې خو په دې طرف ته خو تاسو څوکونه چې تاسو د هغې سره چې ته ناست وې یا تاسو چې ته سټیج کړی وې एकदम تاسو ډرامې طرف ته رالئ هغه ماحول بدل نو نو ماحول خو داسې چې دا ما تاسو ته ووایي چې زما د باچاجي سره ممتاز شاه باچا ممتاز شاه صاحب سره
خامس صاحب شو دا خالد دومیش شو ناستې به کېدې. ناستې پاسې کېدې دوی به ریهرسل کوو زه به ناست وم نو د هغې نه زه لږ ډېر متاثره ښه شوم زبردست خاص کر د متعیشه باچا نه نو ما چې هغه اډیشن دپاره درخواست ورکړو هغوی سلیکټ کړم نو پاس بیا شو. ما ته پروګرام پاس کړم نو کومه ډرامه ستاسو په ریډیو باندې ړومبۍ وه؟ یاره داسې خو زما په خیال هغه وخت کې ډومبی کې سغونچي یو پروګرام و کامیډي ښه جي ښه هغې کې ما کردار وکړو قادم الله اوسو خامس وزومه او بیا داسې ورو ورو ډرامې چې به کومه یو راتله د جرندهګړی ډرامه او جرنده بیا د وچې خان شورو کې توکل خان پینده خان او هغې عبدالله جان مغموم صاحب به پکې د وچې خاني دغه یې که نه خان او دغه یې دا ګل لالا توکل خان پکې ګل احمد خان به ورته موږ ویل هغه پکې لکه د هغه کردار بیا ما دوباره ادا کړو هغوی درې کس هغوی پکې کار هغې کې ستاسو خاص ټیمپو و په هغه زما هغې کې دغه ګل لالا هغه که نه چې هغه هغې کې بیا دا دویم د هغه پینده خان کردار دغه ادا کړو د یو وایس چانسلر و دغسې ښه نوم هغه ادا کړو نومان شاه نومان شاه هغه ادا کړو او ما پکې د ګل لالا کردار ادا کړو چې هغه راشي ما ته ویره وایي نوم یې د خانۍ لکه خانداني سړی خو لکه غریبي که نه غریبي کله ورته وایي چې یاره ته پیدا کوې چې زه خان یم زه خان خیل یم راوړه هغه ورته وایي چې څه پیدا که څه راوړه نو ما له راشي دا ولې هغوی کړې وه بیا په دویم ځل چې موږ کوله راشي چې یاره ور وټکئ څه دې وایي یاره چې که مزدوري وه نو ما ته وایه نو زه دا دغه کومه که نه د ډبیجۍ د ډیګۍ میږۍ او ستنې ته خېږم او دغه کومه نو بس زه سهار ورته وایم چې هلکه سهار وختي راشه او زه به هلته کار دی په دیاړۍ باندې ته ولګوم نو هغه راشي نو چې هغه اندرپیی نیولي په لاره باندې نو یو دوه کسان تېرېږي زه ورته بر یم هلکه اندرپیه ټینګه که مضبوطه ونیسه اندرپیه به ده نیولې مې د بېغمه شه یو دوه کسان د کلي را روان دي هلکه وایي دغه دا د کلي دا وایي پلانې او پلانې نه دي ما ویل پلاره د خلک بزیر راځي ته خلک پرېږده خپل کار کوه اندرپیه ټینګه دا وایي نه که نه که دا راشي او ما ویني وي به چې ګوره د خان زوی دی او خان خیل لګیا دی کار کوي اندرپیه نیولي مزدوري کوي ما لکه مزدورۍ کې څه شرم دی د خدای نیک بخته اندرپیه ټینګه نه وایي قسم په خدای دا خو دې خوا موږ طرف ته راغله مخکې راځي هلکه وایي نه په ایمان دا دی رانږدې شو وایي زه خو وایي مړه پرې یله کمال د خدای نیک بخته ویل مړه ما خو تا سره ګپ لګوي ویل دا خو زما تربوران دي یا لکه اندرپیه بس د اندرپیه پرېږدي وتښتي بس زه راکوشم وی د قدرتي نه راته ځان د قدرت الله خان جوړ کړی نوم یې که نه قدرت الله خان و خلک ورته قدرتي وایي نو بس وتښتي د بیا چې هغه څه ورځې پس بیا راشي یاره وایي هغه وخت کې چې کوم دی د دغه شومه خلک وو بیا معافي وغواړي که نه معافي وغواړي زه ورته وایم نه بس ته د خانخیل زوی او ته خان یې ته د مزدورۍ سړی نه بس دی مشر مه وه اورې او ته د وایي نه هغه خیر دی غلطي رانه شوې وه معافي غواړم ویم نه خان ما معاف کا زبردست نو لالا بیا تاسو د ریډیو دغه سفر روانو एकदम په ټلویزیون ته رالی په سکرین باندې رالی خلکو طوفان سے په سکرین باندې وکړه چې لکه نور شاه طوفان سے په سکرین باندې راغلی لکه دا خو ډرامو کې کار کوي نو په دغه وخت کې ځکه سره دا تاسو دار چانه کومه چې په دغه وخت کې د باباجي د والد صاحب یا د بیبي څه ریاکشنو په کلي کې د خلکو څه تاثراتو نو دا خو دا چې په شورو کې خو زه به دا د ریډیو خبره مکمل کړم نو دغه ډرامه چې کوم دی د هغې نه پس بیا مختلف پروګرامونه د ډرامو نه پس بیا ما کمپیرنګ شروع کړو لکه د مزدور کارو کلی ولسو زبردست اجره پروګرام ما شروع کو ام توکل خان پینده خان دی کړو ډیر ښه په 1980 دا کې به چې هغوی وفات شو نو موږ شروع کو درې څلور کاله پنځه کاله هغه اجره موږ ډیر پټاپ ډیلی پروګرام ورسوله نو مختلف ډرامې او کمپیرنګ دا د ریډیو نه بیا یو سلسله شروع شوه بیا غونچې پلوشې پروګرام کامیډي که نه مزایه په زرګونو پروګرامونه وشو بیا کمپیرنګ ته اوس هم زه کمپیرنګ کوم کرکلي او دغه که نه او یو ډرامه د نور په چینارونو د یو سیډ والا او چې دا خو ډېر زمانې نه شو یو شپږ سوه اخیسته تقریبا وشو که نه هغې ښه دغه هم دی پیمنټ هم ښه دی او ډېر ښه په هغې کې زما دغه کردار دی د حکیم سید رحمان هغه څنګه تاسو کومه ټیمپو کې لګېږي هغه زه داسې یم چې هغه بل ورځ موږ یو ریکارډینګ کوو نوشابه راشي وایي حکیمه څه ټکې ویم حکیم سید رحمان وایه زما نوم حکیم سید رحمان دی پوره نوم اخله بیا زه ټک دغه کوم
نه وای حاکم صاحب دا څه ټکې ویم ګورې نه چې نسخه جوړوم اله نسخه که تاله پکار شي درکم هغه وایي نه ماله خو نه پکار بس دا خلک وایي مړنده وه دا خلک مه دغه کوه که نه حکیم نظام ویم زه په پلار په نیکه زما استاد شاګل استاد اور پېژرنده ګړی زما استاد و زبردست چې سړی مري نو زما کار خو نه دی د مرګ دوايي خو لقمان حکیم صاحب سره هم نه وه زما استاد محترم وی چې حکیم سید رحمان چرته هلته د بل ډاکټر ضرورت نشته واه ډېره او دا طوفان صاحب دا چې کوم نور پشینارونه 600 اخیستونه وشو یا نو دا اوس د هغه سټارټ نه پکې ستاسو کرکټر روان دی سټارټ نه ښه زبردست دا 2010 نه شروع شوی مینس کې پکې لږ بریک راغلی اوس بیا شروع شوی ماشاءالله ماشاءالله خجی بیا ټلویزیون ته رالی 1973 کې زه لاړم ټي وي ته هغوی ویل چې چا 25 ډرامو کې د ریډیو کار ابرازي کار کولی شي نو ما کنټیکونه مې وړلو اډیشن مې ورکو تاریخ صاحب هغه وخت کې دغه پروډوسر و فرمان صاحب دی نو هغوی زما اډیشن واخیستو او زه سلیکټ کړم وایي ټیک ده نو بس بیا زما لومبۍ ډرامه ستاسو راله هلته خو زما سټارټ د باغ باډې نه شروع شو مسعود شاه صاحب کولی یو 2 کاله ما هغه وکړله بیا پر ډرامې شروع شوې یو دغه پروګرام و قدیم الله استاد عظیم پکې و د هغې څخه نوم و هغه و پتول پوره که داسې یو پروګرام و هغه وشو ماما خورې بیا چې کوم دی نو شرمخ یو ډرامه وه جمیل بابر هم موږ سره و که نه په هغه ډرامه کې شنو زه ومه هغه شوه سنګل ډرامه وه بیا داسې لکه رنګ په رنګ رنګونه بلا ډرامې دي سیریل دي که نه سیریز دي نو د هغې نه موږ ستړي مشي بیا دا و چې لکه دلته کلي کې مندني کې په دې علاقه کې تنګي باندې تاسو ښکاره شوې په ټلویزیون باندې ما ویل چې ابۍ یا بابا د طرف نه نو زمونږ کلو خلک خو شروع کې تعلیمونه خو دلته کمې دی که نه د مشرانو نو خامخا شروع کې به یو بل ویل چې یاره دا دلته لاړو دا کوي او هغه کوي خو بهرحال په مزه بیا د خلکو کې لږه پویه راته چې به شعور پیدا شو چې به هغه خو یو فن دی او ډرامه ده او یو اصلاحي غوندې کار دی دا نه ګوري چې څه باجه یا دوکړی خو نه وایي چې ګوري یاره تاسو زموږ د خلکو کې دا کم نظري ده چې بس ټول که ډرامې فنکار دی او که د هر یو دی نو هغه په غلط نوم باندې یادوي که نه ډېر داسې خلک هم شته چې قدرمن خلک چې هغه د دې فن قدر کوي تا ته به ځای پرېږدي ګاډي کې دغه به کوي او تا ته به ما سره یو کپ چای وڅښه تصویر را سره وباسه داسې خلک ډېر زیات دي که نه شته دی پوه خلک خو داسې سادهګان هم پکې شته خو اوس هغه جهالت رو لکه ختمیږي خلک تعلیم سره زه چې چېرته لاړ شم که نه یقین وکړه تخبې کې برو کندهار سره چاته مې زه ولاړو هغه هوټل والا رامنډه کړه ویل دا خو پلانې دی نو زه ناست وم چې چای او کباب یې راته کېښود ما لکه بل سړی راځي ما هغه به بیا چېرته روټۍ خورو خو هغه ویل یاره د هغه به بیا میلمه شي ته اوس زموږ میلمه شي بس عزتمن خلک هم شته ډېره کتونکو بیا یو ډرامه شروع شوه د دې په دغه کې او هغه ډرامه چې کوم د هغې کې بیا د دوی هغه کرکټر د دې هغه ډایلاګ چې کوم هغه ډېر کلیک شو بس هغه ورسېد بره او د هر چا په خوله باندې به د لالا خبره مې ستړي مشي ډرامه وه که نه ستړي مشي ډرامه وه هغه اعظم صاحب دی یو تاریخي ډرامه وه ډاکټر محمد اعظم لیکلې وه هغه بیخي یو کلیوال ټچ و پکې د پښتنو یو کلچر و کوم چې هغه که نه د کلي ماحول هغه څیز و هغې کې یو 2 بوډاګانو نو یو کې زما یو ورورو مشر دغه اوسو د نوښار طرفه محمد رسول الله دې وبخي وفات شوی او زه کشر ورورو ما دورانې که نه دوران شاه نوم خو دورانې زه پکې کشر وم هغې کې اعظم صاحب متلونه هم ډېر ښایسته لیکل ما پکې اکثر متلې ویلې څه درته یاد دي پکې اوس نو هغه خو لکه ډېرې به متلې هره خبرې د لالا خبره مې چې بنګ به لرګی نشي او بادرنګ به خټکی نشي نو دا متلې به پکې ډېرې وي د لالا خبره مې چې 100 دې عمره خو یو دې ممره
نو بلا مطلب او ډېر ښه تاسو یو ځای کې اسماعیل شیخ ډوډۍ له بوتلې لندن نه راغلی او هغه بار چې ته ډوډۍ خوړي تاسو په نور خوري په زور باندې که نه او چې په لندن کې خو داسې نه په هغې کې اسماعیل شهید وو مونږ دواړه وو قاضي مولا استاد و پکې جلاتې که نه جلات خان نو خو د هغه ځمکې ته غلي په زور یې بوځي او د هغه زوی وایي که نه چې سر به مې مات کړی هغه مېرې ته غلي که نه مېرې پکې ټول پکې نو هغه ډوډۍ له خو مونږ خو د هغه مشران ماماګانې نو مونږ خو د هر چا دغه ته مونږ خو پوهېږو چې دی که څه چل دی نو موږ وایي نه هلته روټۍ نه ول به دلته روټۍ خوري نو بیا به هلته ځي جلاتیا په ارام کښېنه دا زمونږ که نه حق دی نو زبردست ډېره لا هغه خو ډېر ښه کسان پکې وو الله دې وبخښي هغې کې 15 کسان وفات شوي غټه بیبي او قاضي مولا استاد ګلبالي پکې و هغه او هغه ستاسو کوم بابا چې و بله مشر ورور هم وفات شوی محمد رسول او نیمبولا میر خسرو نیمبولا ډېر اوریجنل کرکټر و هغه هغه سره هغه سر بیا خرولې وه بته طوفان صاحب یو وخت داسې راغی تاسو دلته چې د پروګرام ما ته چا ویلو چې طوفان صاحب په دې علاقې کې لومبۍ سټیج یو ډرامه کړې وه دې ځای کې چې په مندڼي کې شوې وه څه چلو څوک هم راغوښتي تاسو هغې کې خو دا خو یو خو مندڼي کې وه هغسې هم دغه او یو زما د رور واده و نو هغې قاضي مولا استاد و دا غلام اکبر و او بلي دي زه دا ټول راغلي و فرمان صاحب صلاحالدین صاحب ته ما دعوت و هغوی مې مېلمه پیسیت راغلي و که نه شپې وه نو په سټیج باندې مونږ خاکې ماکې کول خاکې کړی نو دا کسان پکې وو نو هغه ما داسې کار کړی و چې دا خلک خو دلته خو ډرامه چېرته نه وه شوې دا دو کلي او دا چاپېره دې کلي نو ډېر خلک راغلي په ګاډو کې او په ټیکټرو سهار چې م کتل شپږ اته کټونه مات و بالښتونه هر چا وړي ځکه چې ټیکټرو ته یې ځان ته ایښي و ډرایورانو بالښتونه هم پکې نه و تختولي یاره روټۍ د باره 1 بجې پورې روټۍ وه روټۍ یخم شوه فرمان صاحب صلاحالدین صاحب و یاره مونږ بیا داسې ودون له مه راوړه نو کسان یې قاضي مولا استاد راته پوه کړی و چې ما یو پاټ کاوه د مړه که نه غلي په بډه کړی یم هغوی ته یې ویلي دا ووښئ ښه سم یې ودربوئ په سټیج باندې پوهېږو هغوی سم ووالم بیا قاضي مولا استاد چې خاکه دغه ختم شو نو ویل وروڼو سبا 9 بجې به بیا ډرامه وي ما ته کار مې له وکتل سهار شو دا دنیا را روانه هغې غوښتلي د خدای ظالمه طوفان صاحب داسې یو یادګار لمحه چې په ټلویزیون کې یا په ریډیو کې یا په داسې سټیج باندې تاسو ته راغلي چې تاسو نه بالکل نه هېرېږي نو داسې لمحې خو ډېر دي یو ځل داسې کار وشو چې یو ډرامه وه ترسکون د ټي وي ډرامه وه کې کردارو علي خادی او فرمان صاحب کوله نو د فرمان صاحب زه ډېر زیات نیازبین وم په ما به ډېر دغه اخېسته که نه نو هغه قاضي مولا استاد مو خامس هم و هغه وخت کې دا مشهور کامیډي چې کوم دي د اسماعیل شنو خو بیا وروسته راغلی که نه شنو خو سینه د اسماعیل خو ډېر وروسته راغی نو هغه وخت کې قاضي مولا استاد او خامس صاحب دا ډېر کامیډي اکټران نو ما ورته وویل چې دا خامس صاحب له ورکه دا قاضي مولا استاد له ورکه زه نشم کولی لیډ کرکټر و 12 سینه ما ته ویل چې په تا به کوم کړی دي ښه یو کبري ته به څه کوې مال ښه ده نو هغې کې یو ساده غوندې سړی څادرې په ولي باندې را اچولې مور یې وفات شوي او قبر لځي نو مور ته جاړي نو ما ته یې ویل چې تلو او ډورله د برق صاحب ځای ته څو سعدالله جان برق صاحب د ډاک بیسود ته هلته مقبره وه او ما غالبا چې هغه دغه هم لیکلې هغه وه ډرامه هم هغه لیکلې وه کامل نو چې هلته لاړو نو ما ته یې وویلې دا زوړ سټیشن و دا نوی نه و زوړ سټیشن و ما ته یې ویلې وبه جاړې ماله وې که نه شي جړلی نو ګلیسرین راواله ما وی جړلی شم ما وی زه خو عام موږ په ریډیو کې جاړو د جړا ده چې هلته لاړو کیمره ولګېده قبر ته مقبره کې غلام اکبر او بچاجي راته تماشې لیته ممتاز شاه باشا هسې سیل ده کیمره دلته ولګېدل او ما ته ویره دغه نظر را روان یم زما مور او زما ساده که نه ساده سړی دلته په دیندکونو راشي چې کېناستم خبر ته زما مور زما غوږې مورې ژاړم او وی اوښکې راوله اوښکې چېرته راځي اوښکې رانهلې شبه ریټیک شو وی ریټیک شو شبه دوباره راشه اوښکې به راولې په دویم ځای بیا رالمه بیا هم هغه چلو اوښکې رانهلې او ژړا تاثر په درېیم ځل باندې اخره کې راته ویل نو ریټیک
بل ریټیک گنجایش نشته نور ټایم نشته اوښکې به راولي اوښکې به راولي چې هر څنګه تا ته مو وویل چې ګلیسرین راواله او تا راوانه غوښتل دا ستا غلطي ده ټیک به اوښکې راولي ما غلام اکبر ته ویل څه چل وکړم غلام اکبر ویلې ویل نسوار سترګو کې نسوارو ډبې کولاو کو ما په سرو کې نسوار واچو نسوار مې واچول خو ما خو نشه کړې م نه وه نو هغه نسوار مې دننه بس دماغو ته پته نشته دی سر را باندې شورلېده چې را روان شوم نو هغه وخت کې مال دغه وخت کې 15 روپۍ هم ډېرې وې لس مال 15 روپۍ سترګې خو مې پټې دي پړسې مال 15 روپۍ مې منلي لس مې منلي په زړه کې ویم که نه او دوی وایي ګیندی جاړي مور یم مال 15 مې منلي لس مې منلي خدای پاکه ما دې کیمرې ته نه یم چې رالم کیمره دلته لګېدلې قبر مې خطا کو داسې لاړه وایي کوم خوا لاړې ستا بیغو بازه ماجي روان یم وایي کوم خوا لاړې راتون شه سترګې د نسوارو ډکې دي بس کاڼي ته لاس کول ورکړه که نه سي غوسه نو هغه غلام اکبر ورته آواز وکړو خیر دی جي وایي د مور قبر یې خطا که د پلار قبر چې رانږدې شو ما ته ویل دا دې به ځان څه کړي سترګې پړسېدلې وې سرې شوي وي مالدا در راته ویل چې اوښکې راوله نو اوښکې نه راتلې چې نسوار سترګو کې واچوه نسوار هغه ته یې ویل خدای دې غر که سړی دې مړ کړو شا به مخ خلاص وي رالم یو لښتی بیا د هغې ته کېناستم چې مخ خلاص مې وینځل سترګې مې نور هم سرې شوې او سر را باندې چورله نشه غوندې وم بس هغه ویل راځئ کټونه مټونه سې جنګۍ و هغې کې کټونه و باقي کېناستو د بر صاحب ځای کې او بس یو ساعت چې وشو ما ته ویل څنګه یې مال ټیک نیم هلکه ویل هغه پیک کوي بس ریکارډینګ هسپتال ته ورسوئ ریکارډینګ کینسل سملاسم بیا هغه زه شوملې مملې ډوډۍ موډۍ مو غواړه وایي سبا به راځو که بل سبا وایي دا ځل درته یم چې په وخت د ماښام نه د ګلیسرینو بوتل وي الوان او پرې چې بیا د نه ما دا ځل به ماخوستن نه والم جی ګرانو کتونکو اخلي وړه غوندې دمه او راځو بیا تاسو سره مشغولېږو ټیک ده که نه چېرته ځئ مو جی کتونکو د دمې نه پس دغه دی چې بیا راغلو ستاسو په خدمت کې حاضر وو طوفان صاحب خو د خندا نه مړه کړو او ډېر زیاته مو خندل په خدای یقین وکړئ نو طوفان صاحب دا راته ووایي چې چېرته په ډرامه باندې ایوارډونه میوارډونه تاسو ته چېرته میلاو شوي دي او د ما ته خو د ټي وي نه هم د ایکسلنس ایوارډ ورته وایي جی هغه میلاو شوی دی زبردست او ریډیو کې خو ما ته ډېر میلاو شوي سندونه ایوارډونه دا واړه واړه که نه ګورنر او دا نور د سوشل ویلفیر او دا اوس چې د صوبایي حکومت بل لپاره چې و که نه دغه والا ثقافت زندانی ثقافت کې زندامین پولیسو د طرفه ایوارډ او داسې که نه ماشاءالله شیو عباس خان چې پخوا جي مطلب المارۍ د سره پوره ایوارډونو ډکه بلا دي لکه هغه صدارتي ایوارډ دپاره زما نوم دغه شوی ښه ډېر ښه خو هغه بیا لکه زما د ټي وي نه جاوید بابر نوم تللی و د ریډیو نه زما نوم خو به دلته بیا پکې زمونږ مشرانو څه دغه وکړو او دا ګپلې مپلې پکې راشي بیا نه هغه دا و چې هغه چیف منسټر چې کوم دی نو نه زما نوم ولیکه نه د هغه یو هغه دغه والا چې کوم دی نوم رانه هېر شو انکو والا پروفیسر هم دی او دغه دی هغه ته بیا میلاو شو نو مخکې دا کار و چې وزیر اعلی به په هره کیټګرۍ کې یو نوم لیږه یو به په شاعرۍ کې میلاو شو یو به په ایکټینګ کې ګلوکارۍ کې میلاو شو سنګینګ کې او په نو 115 ایوارډونه به صوبې ته رال ټیک خو بس هغه اوس هغه شی نشته دی که نه نو بس هغه یو لاله لکه که زه دا ویم چې تاسو ډرامې څومره کړی خو زرګونو تعداد دی د ریډیو او ټلویزیون یاداشت کې نه راځي چې نومونه څو راته یاد دي او نور هغه ستاسو کوم یو ډایلاګ ډېر خوښ دی مشهور چې کوم د ملګرو وختي عرفان خبره وکړه چې لاله یو ډایلاګ به ویو په یو ډرامه کې خو بیا به نه وروستو زه هم یو غوښتنه کوم به ما ته وایي د رنګار ډرامې دغې نه مخکې تاسو څه ډایلاګ هغه ډایلاګ دوی چې کوم یاداشت وکړو هغه خو جانان ډرامه وه ښه جانان د هغې کې زما ګلې کرداري ګلې نوکري او هغه خان چې کومه خبره کوي وایي دا خبره ما هم کوله خان زما د خولې نه دې وشو کوله شیطان غوندې مې که نه نو یو وخت کې هغه غوسه شي و یاره وایي زه وایم چې اول تولم او بیا ځان ولم یاره خان ویم دا لومبۍ خبره ما نه وه کړې او دا وروستۍ دې زما د خولې نه وشو کوله
لکه دا د ځان زبردست نو هغه دغه جانان کې هغه کردار و که نه کتونکو لالا یوازې کامیډي نه ده کړې، لالا چې کوم دی سیریس کریکټر هم ډېر زیاتې کړي او سنجیده کریکټر یې په انګار کې د دې یو کریکټر دی د دې بچی پکې مړي او بیا دوی راځي یو ډایلاګ وایي نو که لالا طبیعت دې ټیکي نو ډایلاګ مهرباني وایي ټیک دی جی کوشش کتونکي غواړي وکړي شوی انګار ډرامو طارق سیف صاحب پروډوسر و هغه کوي نثار خلیل اوس موجوده پروګرام منیجر دی او سره اسسټنټ نو هغه انګار ډرامه کې دی چې هغه زما یو زوی و هغه واده جی بلال نومې که نه د ډرامې نوم یې بلال هغه په هوایي ډزو کې ولګي او دا ډرامه په دې وجه چې یاره هوایي ډزې مه کوئ چاله ګفټ ورکوئ نغدې ورکوئ هر څه چې کوئ خو لکه دا ډزې ښه کار نه دی ښه کار نه دی نو په هوایي ډزو باندې هغه ولګي او بلکې هغه واده تیاري کارډونه ماډونه چاپ شوي نیټه کې ښودی شوي یو بل ملګري هغه دوست یې هغه ملګري هغه ځي راځي دغه وخت کې هغه ولګي نو دغه غم نه او دغه درد نه زه لیونی منټلی ډسټرب شي نو بس هغه کارډونه ما سره یي د هغه یو ملګری څوک چې نه هغه یو دوست یي هغه ته زه وایم دغه څه نوم یې ما نه دې وخت کې د بلال بچي واده دی ته به راځې موږ به ډېرې خوشحالانې به کوو دیګونه به وي وریجې به وي خوشحالانې به وي د بلال بچي واده دی بلال مړ دی نه بلال نه دی مړ بلال نه دی مړ هغه دی بلال هغه دی بلاله کور ته راشه بلاله دا واده دی راشه الله کور ته راشه دا واده دی هغه دی لاړم بلال مړ دی دا نشي کېدی بلال ژوندی دی بلال به راځي بلال زما زوی ژوندی دی زبردست لالا ډیر ښه ډیر زبردست ویل ډن هغه پوره طریقې سره خو ما ونه کړو خو هغه وخې شوی ډیر مزیدار والله چې موږ د کوم طرف ته بوتلو کتونکو د اکټر دغه کمالي چې دی یوازې مزاح نه دی چې کوم ټریجډي کریکټر وي هغه څومره په کمال باندې ادا کوي څومره خلک لالا خندولي دي خو څومره خلک یې ګوره جړولي هم دي د کریکټر دنیا جړولې وه اوس داسې ده چې که لالا سره موږ 4 ورځې هم لګیا یو نو تاسو په خدای غنو کوئ چې نه د دوی ډرامې او نه د دوی خبرې ختمېږي او نه زموږ دا ده چې موږ سره به وخت کم وي خو دوی سره له د دوی دغه شی نه به ختم نه شي نو داسې ده چې په تلو کې به لالا نه یو کلام هم واورو خو خیر دی یو وړه غوندې دم اخلو د هغې نه پس به بیا لالا نه کلام واورو که خیري تاسو چېرته ځئ مو زموږ سره اوسئ وی اړې ګړې د ټول روزګار پکې تالا والا دی اړې ګړې د ټول روزګار پکې تالا والا دی خوشحالي شته دی خو قرار پکې تالا والا دی اوړه په 800 ګوتې ټیمګې په 1000 روپۍ شو اوړه په 800 ګوتې ټیمګې په 1000 روپۍ شو که داسې حالي تنخوادار پکې تالا والا دی مالک هم تنګ دی کرۍ د مکان غواړي ایډوانس مالک هم تنګ دی کرۍ د مکان غواړي ایډوانس که تپوس وکړي کریادار پکې تالا والا دی او پلاری په زوی وکړو تعلیم چې مې په کار شي سبا پلاری په زوی وکړو تعلیم چې مې په کار شي سبا زوی لاړ لوپر شو بوډا پلار پکې تالا والا دی او ډاکټر د کلینیک نه بغیر معاینه نه کوي ډاکټر د کلینیک نه بغیر معاینه نه کوي په هسپتال کې پروت بیمار پکې تالا والا دی دا خو سني حالات دي ډاکټر د کلینیک نه بغیر معاینه نه کوي په هسپتال کې پروت بیمار پکې تالا والا دی او وږی څه نه وایي موړ چغې وایي چې ماله راکوي وږی څه نه وایي موړ چغې وایي چې ماله راکوي غټان په جنګ دی خوار ناچار پکې تالا والا دی او نوران شاه نن سبا تمیز د غل او ساز نه کیږي نوران شاه نن سبا تمیز د غل او ساز نه کیږي غل دی خوشحاله ایماندار پکې تالا والا دی ایماندار پکې تالا والا دی وایي خوار غریب ته زورور وایي زه مړه خوار غریب ته زورور وایي زه مړه
ما لیدلې چې اکثر وایي زه مړه او چې تیارې ته یې خپې وي غځولي نو دته کور کې خپل ټبر وایي زه مړه او کم یو زوم چې د خپل سخر په کور دیره شي کم یو زوم چې د خپل سخر په کور دیره شي هره ورځ ورته سخر وایي زه مړه او چې راخېږي وایي حاجي صاحب ته ځای پرېږدئ چې راخېږي وایي حاجي صاحب ته ځای پرېږدئ چې کوزېږي کلینډر وایي زه مړه او الیکشن کې به د خپو باندې پرېوځي الیکشن کې به د خپو باندې پرېوځي چې کامیاب شي بیا ممبر وایي زه مړه او غل ډاکو ته کرسۍ راکاږي وایي کېنه غل ډاکو ته کرسۍ راکاږي وایي کېنه سپید پوش ته محرر وایي زه مړه او بغیر پیسه چې مریض کلینیک ته ورشي بغیر پیسه چې مریض کلینیک ته ورشي که ډېر خپلې هم ډاکټر وایي زه مړه او کم افسر چې شي ریټایر یا بدل شي بیا هم دته خپل نوکر وایي زه مړه او نوران شاه وایي چې ګیله مې یار ته وکم نو اکثر ما ته خپل دلبر وایي زه مړه خپل کار کوه ډېر ښه طوفان صاحب ستاسو شاعري ستاسو ډایلاګونه ټول خلکو واورېدل خبرې اترې مو شوې کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ په دې اخره کې یاره کتونکو ته به زه دا خبره وکړم که نه چې نن سبا کور په کور نفرت دی جګړې دي دشمنۍ دي تربګنۍ دي هېڅ بې حیثه په ډیران جګړه په سپي جګړه په چرګ چرګوړي جګړه نو زه یم چې دا ټول بد عادتونه چرګان ساتل سپي ساتل دا وړې وړې خبرې دا درکنار کی او مینه وکي محبت وکي یو بل سره لږ پخوا په شان چې څنګه به د یو تن خادي به د ټول کلي خادي وه د یو کس حیا به د ټول کلي حیا وه دغه شان په یو ځای اختر شو قدر کوي او دا ورورولۍ دشمنۍ تربګلۍ دا ختمې کړي او مینه وشیندي او مینه وکړي او ټول یو بل سره په اخلاص ناسته ولاړه وکړي بس زما دغه پیغام دی ډېره زیاته مننه طوفان صاحب تاسو ډېره مهرباني ژوندي لره الله هم راته ژوندي لره عمر هم ډېر شه مخلص صاحب ستاسو د ټولو ډېره شکریا د ټول ټیم خوشحاله شي خاص کر د مردان ام ټي وي د ټولو ډېره بېحد مشکور یم تاسو چې تاسو رالی مالم اعزاز راکړو ستاسو ډېره مننه خوشحاله شي ډېره زیاته مننه لاله کتونکو دا و زمونږ هغه ستر هنرمند هغلی نوران شاه طوفان صاحب چې تاسو ته شاعري هم واورېده خبرې اترې مو سره وشوې که بیا چېرته انشاءالله زندګۍ وفا وکړه نو راځو به د دې سره به نور هم ډېر زیاتې خبرې دي ډېر زیات اړخونه دي چې هغه زموږ نه پاتې شو د وخت د کمي له وجې د دغې بخښنه غواړو نو بل پروګرام کې به د بل مشال سره انشاءالله ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یو قربان مخلص سره د پروډوسر عرفان او د کیمرامین کامران سره غواړي اجازت د لوی الله په امان